غني: د امریکا د مرستو بندیز به پر موږ هیڅ تاثیر ونه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د واشنګټن لخوا د مرستو کمولو په غبرګون کې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا د مرستو بندیز به پر افغانستان هیڅ راز تاثیر ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غني نن ماسپښین ملت ته په خپله وینا کې د دې ترڅنګ د ډاکټر عبدالله سره د وروستیو ټاکنیزو جنجالونو په اړه وویل چې عبدالله ورڅخه په یوه شپه کې د اساسي قانون د تغییر غوښتنه کوله. هغه وویل چې د فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون تغییر زما نه بلکې د لوی جرګې صلاحیت دی. ډاکټر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې ډاکټر عبدالله ته یې د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته یې په کابینه کې رول ورکاوه، خو عبدالله د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کاوه. اشرف غني په خپلو خبرو کې دا هم وویل هیوادوال د باور اوسي چې سمتي او ګروپي حکومتونه په افغانستان کې ناکام دي. اشرف غني په وروستیو کې پر طالبانو هم غږ کړی چې د کرونا وایرسو مخنیوي په موخه دې اوربند ته غاړه کیږدي. ملګرو، دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.